که د چا اډوکې نښتي یا یې جوړونه نه ازادېږي یا د عمر بر ستومانۍ راغستې وي نو مهرباني وکئ دلته راشئ. دا د لونخوټ روډ خواصې ټول په دې مشهور دی، په دې چې تاسو لاړ شئ راشئ او بیا خصوصي طور باندې دا پوینټ دا ځای دا د ګلمیرې نه یو څو میله راښکته دی. 30 کاله زوړ یاداشت به درله واپس راولي که ستاسو یاداشت کمزوری. شاټونو ضرورت پکې نشته. که څوک د ورځې د اسمان ستوري لیدل غواړي، شوقیان خو پکې وي اکثر چې د ورځې د اسمان ستوري وینو، نو دې درنجک پوینټ له ځان را رسوئ. د خیره سره به تاسو د ورځې د اسمان ستورو نظاره هم وکئ. نور خو ټول سہولیات دلته پوره دي، خو مونږ وایو چې د دې اوبو نه هم څه فایده واخیستې شي چې په دې کې د رنګارنګ میان پرېښودی شي. نو څنګه هم خوښه درونو بیا ګوره میان به هم غټېږي، پایده ده او کیدی شي دې سره ډېر خلک په روزګار هم شي. او ځکه چې ځای په ځای تالابونه دلته جوړېدی شي، امکانات شته. او څوک چې بیا ګوره په دې ځای تېرېږي د اسمان ستورو سره به بیا هغوی رنګارنګ میانو دلکش نظاره نه هم لطف اندوز کیږي. نو کیدی شي د لرې لرې نه بیا خلک سیل سپا ټول هم دلته راځي. نو سوچ پې پکار دی هسې یاره بس هوښیار دی زما په خبرو باندې پوه شي. زه څه ویل غواړم، خو زه څه ریپورټر نه یم، نه د چا سره څه سیاسي اختلافات لرم، خو دا ضرور وایم چې سورلی را سره وي د هغوی هغه تکلیف ته چې مې وکتل که نه، نو یو څو خبرې پې ضرور کومه چې د جوړولو مطالبه هم نه کومه. جوړول دې په بلاو لګي، مونږ به صحیح د جوړولو مطالبه به صحیح. دلته خو یو څوک د څه لپاره مطالبه کوي نو خلک پورې خاندي چې پښ دلته اوس وګورئ. خو دا ضرور وایم چې څومره درخواستونه وشو، څومره مطالبې وشوې، څومره احتجاجونه وشو دلته، څومره هلې ځلې منډې ترډې دلته وشوې. د دې ځای د خلکو څومره ارمانونه دي، په هر څه خو هېڅ هم نشته دی. سوشل میډیا مړه څه وشو، هر حربه خلکو استعمال کړه. بس صرف یو حربه خلکو نه ده استعمال کړي، پړی باجې او دلته چې بنګړه واچي، بس دا حربې نه ده استعمال کړي. نور خلکو هر حربه استعمال کړه. او چېرته د جوړ اتیانو باندې سزې پورې روړه واچولې شوه، کار شروع شو، بیا داسې سزې پرېښودلی شو، مخکې بیا روړه واچولې شوه، شګینه خاوره پرې بلډوزر به پرې تلو راتلو. مونږ وایي داسې به شیرګړ ته لاړ شي، بیا به داسې لوټفټ ته راتاو شي، او بیا زه د خیره کار شروع شو. خو اوس صرف پرې کړي دي په هغه ځای کې ځای په ځای، او دا دوړې دي چې الوځي د خلکو په سپېږمو نه نوځي. چېرته ټریکټر ماما هم پرې راشي، کله کله چړکا وکړي، خو پته نه لګي چې هغه بلډوزر ماما خو نام و نشان ورک شو، بی چې په کم طرف لاړلو پته نه لګي. د ګرمۍ د وجه په چوټۍ شو، یا یو طویل المدت دلته کار وچلېدو، لږه وقفه یې ورله ورکړه، یا زمونږ د پیسه کې چې کم غرونه رسېدلي وو، کم کاڼي رسېدلي وو د روډ باندې د پیچولو دپاره، هغه اختتام پذیر شو، ختم شو. یا د ډامر تارکولو جهاز چېرته سمندر کې ډوب شو چې زمونږ د علاقې دپاره خاص طور باندې را روانو، یا د یو خاص مقصد دپاره دا کار فلحال ودرولی شو چې بی هغه مقصد پوره شي، هغه ټایم پوره شي، نو بیا به بخیر د رستو بیا شروع کړو. دا خلک خو مونږ هم د تکلیفاتو مشکلاتو عادت کړی دی، عادت دی لږ تکلیف ترې نور هم تېر کړي. نو آیا دا تکلیف اوس ختمول ضروري دی، که هغه مقصد ضروري دی؟ ضرور پې کمنټ وکړئ، څه معلومات چاته ضرور دغه وکړئ، یا بس همدا هغه روډ چې بی اعلان شوی او افتتاح شوی او بس نور کار بیا مخکې کېږي یا نه، نو هم که چاته څه معلومات ضرور دغه وکړئ. بس ډېر هم زړه خفه شي چې د نورو علاقو ته لاړ شو، د نورو علاقو دا روډونه وګورو، حلقې وګورو، نو خپل دغه ته وګورو. مونږ د دې پاکستان د هرې حلقې نه تقریبا زه وایم چې 50 کاله شاته روان یو. تاسو وګورئ که نه د دې ځای روډونه، د دې ځای صحت، د دې ځای تعلیم او هر څه کې مونږ شاته پاتې شو. خو د هغه ځای څوک راولي او دلته هلته به هم تکلیفات وي، خو د هغه ځای دې څوک راوستو دلته دې وګرځو او زمونږ د دې خلکو حال یې وکتو، نو زه وایم چې هغوی به شکر وباسي، وایي به چې خدایه پاکه دا خو په ځناورو کې هم نه دي حساب کړي، دوی نه خو مونږ ډېر ښه یو. نو بس الله دې ورله پویه ورکړي او خپل د زړه بړاس خو به کله کله وباسو په داسې طریقه باندې. نور خو تاسو ته پته ده چې څه نشته دی، خو بس الله دې پویه ورکړي. او بس امید دی او خوب هم د خواب هم دی دا چې بی دلته هم هغه هر څه وشي چې نورو علاقو کې